بسم الله الرحمن الرحیم. نن په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو سره یو ډیر مهم مسأله چې هغه څنګه موږ کولی شو د کمپیوټر وایروس ختم کړو د سافټویر یا اپلیکیشنو په واسطه. نو موږ سره مختلف ډیر سافټویر دي یا اپلیکیشنونه دي چې موږ د هغه په واسطه کولی شو د کمپیوټر وایروس ختم کړو. په تېر ویډیو کې موږ هغه طریقه هم ښودلې وه چې بې د کوم اپلیکیشن څخه د وایروس ډیلیټو طریقه ښوولې وه. نو هیله لرم چې هغه تاسو کتلې وي. نو اوس راځو چې څنګه کولی شو د یو کمپیوټر وایروس د یو سافټویر په واسطه ختم کړو یا هم ډیلیټ کړو. نو د دې لپاره به تاسو داسې وکړئ چې صمد په نامه او بل د اویستا په نامه چې پري انټي وایروس دي، تاسو دا کوئ چې ډاونلوډ کړئ. دا به لومړی زه تاسو ته ډاونلوډولو طریقه وښیم چې دا څنګه ډاونلوډېږي. نو د ډېره ایزي او اسانه طریقه ده. تاسو به راسئ کروم ته به راسئ یا هم یو ته به راسئ او دلته به صمد ورته ولیکئ. صمد چې ورته کلیک کړئ دا ای اخر کې وي هم ورسره ده. کله چې د باندې کلیک کړو تاسو سره به دا لینک راځي. په دې لینک به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې لینک باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به دلته راسئ ډاونلوډ به کلیک کړئ. نو دا به تاسو سره ډاونلوډ شي. ما ته دلته ډاونلوډ کړی ده. نو نه غواړم چې بیا هم ډاونلوډ کړم. راځم د سپیسي ته او د سپیسي کې دلته ډي ډرایو کې او پروګرام کې صمد په نامه دا چې کله کلیک کړه دلته موږ د مسیج راکړي. دا مسیج تاسو لغوه کړئ. دا د رار یو مسیج ده. د باندې به ډبل کلیک وکړئ. کله چې ډبل کلیک وکړئ تاسو به داسې یو مینو درکړي. د مینو کې به تاسو یس کلیک کړئ. کله چې یس هم کلیک کړئ دا اوکې کړئ. بیا هم یس کلیک کړئ. دلته ما ته مسیج راکړی دا مخکې نه تا انسټال کړی ده. که بیا هم غواړئ چې انسټال کړئ دا دلته که دا I do not accept this agreement دا کلیک وي نو تاسو به نیکس کار نه کوي. نو دا به تاسو د پسینه اپشن کلیک کوئ او بیا به نیکس کلیک کوئ. بیا به نیکس کلیک کوئ او بیا به نیکس کلیک. دا به څه سي تاسو سره رن سي. دا تقریبا یو څو سکنډه وخت نیسي. داسې کله هغه اخر کې به تاسو فینش کوئ. کله چې فینش کړه نو تاسو به داسې یو وینډو درکړي. نو چې دا وینډو یې تاسو ته درکړه یا هم که چیرته دا وینډو یې درنه کړه نو فرض که دا وینډو یې تاسو درنه کړه او انسټال څه لومړی خو دلته تیار راغلی ده. خو که چیرته تاسو وایئ چې دلته هم په ډیسکټاپ باندې نه و راغلی بیا به راسئ سټارټ ته به راسئ او سټارټ کې به چې ورته ولیکئ صمد به ورته ولیکئ. صمد یا هم که دلته ورته کلیک کوئ په ډایرکټ دلته په تاسو دا پیدا کوای سي. یا که دلته هم نه تیار ما سره دلته راغلی ده نو د باندې به تاسو څه وکړئ ډبل کلیک وکړئ. ډبل کلیک کړئ اوکې کوئ. اوکې هم چې که دا تاسو سره به اوس څه کي رن کېږي. کله چې رن سي تاسو سره به داسې یو مینو خلاص سي. د مینو کې به تاسو سره څو اپشن وي مختلف اپشنونه به وي. خو تاسو به څه کوئ را بسئ سکن ته به راسئ. سکن کې به تاسو ورته وکړئ یو چې دا فرست سیسټم سکن ده مطلب چې دا سیسټم ما سره ډېر په تیزۍ سکن کړه ده. دا داسې ټول انتخاب کړه. دلته یو څو دانې انتخاب وي خو ته ورته دا ټول چک کلیک کړه. دا چې ټول چک کلیک کړه راسه دلته څه وکړه سکن کلیک کړه. سکن دې چې کلیک کړه دا سکن زه کلیک کوم نور به دا پروسه روانه سي. وایروس خپله هغه څه کي ډیلیټېږي. خو که چېرته تاسو سره د سکن ته راغلی سکن کې تاسو دا بل سکن آل ډرایو مطلب دا چې څه ډرایوونه دي لکه دلته چې موږ راسو د سپیسي ته د سپیسي کې موږ سره د سپیسي کې مختلف ډرایورونه دي لکه زه راځم دلته لکه سی ډرایو سه یا ای ډرایو سه یا نور تاسو ډرایوونه دا به څه سي تاسو ته ټول وایي چې دا څه ډرایوونه ډیټا ده دا ټول څنګه ډیلیټ که نه ډیلیټ دغه وایروس نو تاسو به څه کوئ دلته به تاسو کلیک کوئ چې سکن آل ډرایو هم چې کلیک کړه او بیا څه وکړئ سکن کلیک کړئ. سکن مو چې کلیک کړئ دا به تاسو سره څه سي دا نو سکن کېږي. خپله وایروس په وخت زمان سره دا روانې تر 300 ته ورسېږي. دا وایروس په ټول څه کې د کمپیوټر مو ډیلیټېږي. دا خو لومړی طریقه ده د صمد په واسطه. بعضې وخت که کوم فلشونه یې داسې اوپن کېږي نه هغه هم دنده په واسطه سکن کوئ. هغه وروسته د ویډیو په وروسته کې تاسو ته وایم. خو بل انټي وایروس چې زه تاسو ته ښیم چې هغه تاسو ډاونلوډ کړئ را بسئ د مایکروسافټ سټور ته به راسئ. مایکروسافټ سټور کې به دلته کلیک کړئ او دلته به اویستا ورته ولیکئ. اویسټ هم ورته ولیکئ. انټي وایروس ورته ولیکئ. ډایرکټ به تاسو سره څه کي
راولي دا اویست فری انټي وایروس دا به په ده باندې اوس ما هغه کړی دی انسټال کړی په خاطر منځ نه انسټال هم بیا د باندې اوس خو ته اوپن کلیک د ځکه مخکې ما انسټال کړی نو دلته مختلف انټي وایروس دي تاسو په ده باندې به کلیک وکړئ او بیا به څه ګیټ به درکړي دلته به ګیټ نوشتې هغه کلیک کړئ انسټال ووایي او ځکه خپل ډاونلوډېږي چې کله ډاونلوډ سم نو دلته به تاسو سره اپلیکیشن راسي دا اپلیکیشن باندې به تاسو ډبل کلیک وکړئ او د ډبل کلیک څخه وروسته به تاسو دلته مختلف اپشنونه درکوي خو تاسو مونږ کوم اپشنونه مونږ ته مهم دي هغه اپشنو کې سره مونږ کار لرو نو دلته به راسئ تاسو پروټیکشن ته به راسئ پروټیکشن کې به تاسو ورته ووایئ چې وایروس سکن یعنې مطلب دا وایروس ما سره چې که سکن کړ چې شته که نشته او بیا کله چې هغه باندې کلیک وکړه بیا به راسئ رن سمارټ سکن رن سمارټ سکن ته به راسئ او دا وایروس به تاسو سره چې کړي رواني او دا به څه کړي ډیلیټېږي به او که سکن هغه سټاپ کوئ سټاپ کېږي به نو دا بله لاره دا ده که ته چېرته یو هارډ ډیسک درسره یا هارډ ډیسک یو فلش درسره او دا نه اوپن کېږي یا کله هارډ ډیسک درسره وي نو دغه هارډ ډیسک په چې کله اوپن کوې هلته داسې شارټکټ غوندې ښکاري او هېڅ کله نه اوپن کېږي نو دا تاسو به داسې وکړئ چې په هماغه ډرایو به یا پرې انتخاب کوئ انتخاب مو چې کوئ بیا په رایټ کلیک پرې وکړئ رایټ کلیک کې به تاسو اوس ما خو وینډو 11 ده نو که 10 هم وي درسره اوس دلته به زه شو مور اپشن ته لاړ شم دلته به تاسو وینډو 11 کې سکان سلیکټ آیټم فار وایروس یا دا کلیک کوئ یا سکان ویت سمت دواړه دا به چې کله تاسو دا هر یو تاسو انسټال کړئ نو دا به تاسو سره راځي اوس ما سره دا دواړه چې دي انسټال کړي مې دا راځي که چېرته په سمه دې غواړئ هغه سکن کې او که وسټا باندې نو د سمت څخه هم دا وسټا چې ده دا لږ قوي ده دا باندې سکن کلیک کوئ نو دا به تاسو سره سکنې روان سي او دا به سکن کېږي در سره چون وسټا مخکې نه هم دلته سکن روان ده په خاطر لږ لوډینګ کوي نو دا به لازم دا ډرایو انتخابوم او دلته به چې کوم سکن ته به سکن کې په سمات باندې به سکن کړم سکن دلته چې درکړي یس ووهه او دا چې یس کې اوس به تاسو سره څه کېږي دا هم دا ډایرکټ راغی او دا به اوس تاسو سره سکن کېږي که چېرته په دغه سی ډرایو کې کومه ډیټا وایروس وهلي هغه وایروس څه کوي له بای نه وړي در سره دا به تاسو پرېږدئ چې دا څومره وخت نیسي هغه به څه کېږي دغه وایروس به ډیلیټېږي یا ټوله ډیټا به چک کېږي چې که وایروس یې کې ډیلیټ شي نو دا و د دا په دې ریکارډ کې موږ دا غوښتل چې څنګه کولی شو د کمپیوټر وایروس د اپلیکیشنونو یا سافټویر په واسطه ډیلیټ کړو مختلف ډېرې سافټویرې دي نو تاسو کوشش کوئ چې همیشه دغه دوه فری سافټویر دي ما خپله کارولي ډېر ګټورې سافټویر یا هم اپلیکیشنونه دي ستاسو د کمپیوټر وایروس پرې ختمولی شئ نور ښه وخت